بسم الله الرحمن الرحیم. رابسو مرتسه فارمولا سته. په فارمولا کې مرتس که ستاسو باید اف ته راغلي وو، دلته نن لرو اینډ. اف اینډ مرتس یو ځای استعمالو. اف معنا که چیرې، اینډ معنا او. د اف او اینډ دواړو وظیفه دا ده هر کله چې موږ په فارموله کې د یو څخه د دوو کلمو شرطونه ولرو، موږ د اف اینډ څخه استفاده کوو. یعنې موږ یو شرط هم ولرو، بل شرط هم ولرو. موږ ته د دغه دپاره چې څه استفاده کوو؟ د اف اینډ څخه. مثلا فرض کړئ زه تاسو مثال در کوم، دلته راځم سیریل نمبر، په دې ځای کې لیکم نیم، فادر نیم دا شان پرېږدو. فرض دلته لیکم هوم ډسټنس، او په دې ځای کې موږ څه سکور لرو، په دې ځای کې موږ څه لیکو؟ سټیټس. اوس مثلا د لوړو زده کړو وزارت یو سیستم داسې دی چې هغه کسانو ته بدلایشه ورکوي چې د هغو کور د پوهنتون څخه څومره لرې، مثلا 15 کیلومتره لرې. دا یو شرط. او بل شرط یې دا دی چې د دغه نفر به فیصدي هم پرای 15 به فیصدي، یعنې که 15 کمه وه، خدای جو کړي د کور هر څونه لرې نه هم بدلایشه نه ورکول کېږي. که چیرې فیصدي یې پوره وه ولې کور یې بیا نږدې و، هم نه ورکول کېږي. یعنې هم به یې کور تر 15 کیلومتره لري او هم به د ده فیصدي تر څو لوړي؟ تر 15 لوړي. په دغه حالت کې دی د بدلایشې مستحق دی که نه دی، یعنې دواړه شرطونه به پوره کوي. د دغه دپاره موږ تاسې دلته درېږو اف قوس خلاص اینډ قوس خلاص، یعنې زما دوه شرطه دي. زه ورته یم که چیرې دغه خانه مساوي سولی یا لوړ سول تر څو؟ تر 15 کاما، او دغه خانه مساوي سولی او لوړ سول تر څو؟ تر 15 کاما. ته څه چم وکړه؟ کاما ډبل کوټیشن ته ما ته راوله چې دی څه دی؟ الیجیبل، معنا دی د بدلایشې مستحق دی. یا مثلا دی ډبل کوټیشن کاما. که چیرې دا کار ونه سو نو خو بیا دی د بدلایشې مستحق نه دی. ډبل کوټیشن دلته ورته لیکو. نه دی ډبل کوټیشن. قوس مو خلاص کړی، دوه قوسه باندې انټر کړئ. نو دغه فارمول چې موږ وایو چې اف او اینډ چې دوه شرطونه ولري د دې استفاده کوو. دا په دغه کې ډېر مهم دی، په د ناکامانو په لیست کې نه دی. وایي تاسو یو څوک وایي زه چې کله جدول جوړوم د ناکامانو لیست چې خپله جلا کېږي، د کامیابانو جلا کېږي، د مشروطه جلا کېږي. هغه موږ دغه فارمول استعمالوو چې موږ ته که چیرې دا خانه مسایل په دا شی سول او دا خانه مسایل په دا شی سول، نو ته ماته دلته ناکامان اوله یا کامیابان اوله انټر کړه. کوم ځای کې مو غلطي کړې ده؟ مساوي که چیرې دغه خانه مساوي سول، ښه لوړ سول یا مساوي سوله، په دغو نه سره بل په کوم ځای کې مو غلطي کړې ده؟ ګورئ غږ نه کوئ. غلطي په دې ځای کې ده، دغه نښو کې هم غلطي وه چې نښه مو نه اړولې. دلته موږ قوس نه و بند کړي. که چیرې دا خانې دغه رقم سولې قوس بند، نو کامه ته دا شی راوله، یعنې اول باید موږ دلته قوس بند کړی وي. انټر یې کړه. اوس هلته موږ قوس نه و بند کړی. زما په خبره کې هم پام و، یعنې مطلب مې دا دی چې دلته موږ قوس نه و بند کړی، بیا ما شرط ورکړی و. موږ شرطونه وسوله، قوس باید بند سي، بیا زموږ د شرط مطابق باید لیکنه راسي. اوس دا نفر د بدلایشې مستحق نه دی. دی ځکه د بدلایشې مستحق نه دی چې موږ دلته راوړي چې د ده فیصدي تر اوسه پورې نسته، کور یې نسته. مثلا که زه دلته ولیکم چې احمد د ده کور څومره لرې دی، هلته یې موږ ته چې راوړي په پوهنتون کې زه په ګوګل ارت معلوموم. مثلا د ده کور څومره لرې دی؟ 15 کیلومتره. ولې د ده فیصدي څو ده؟ 70 فیصدي یا 2 نو موږ دته بدلایشه نه ورکوو. اول کال محصل ته ګرد عمر بدلایشه ورکول کېږي، د هغه فیصدي نه غواړي. یونس دی، د ده کور څومره لرې دی؟ 28 کیلومتره. ولې د ده بیا فیصدي څومره ده؟ 90 ده یا 80 ده یا 80 ده، نه 90 نه دی. یو شرط یې پوره کړی دی مګر بل شرط یې بیا نه دی پوره. ولې که بل نفر بیا موږ ولیکو چې ضیا، مثلا فرض کړه د ده کور لرې دی د پوهنتون څخه 120 کیلومتره یا 120
210 کیلومتره په ایسجی سو ده دراویا ده کله چې ولکه د بدلیا شي مسک دي ځکه د زموږ د لپاره دواړه شرطونه پراکته هم یو شرط پرکړ دي هم بل شرط پرکړ دي په دغه حالت کې موږ ته چې د مستحق دي کني نه دي مستحق یا مثلا بل مثال زه درته وایم په ډیرو ځای کې ته دا رقم درته لیکلی جدول نه درکړ دي چې تا ته وایي چې هم به دغه شرط پوره کوي هم به دغه شرط پوره کوي مثلا موږ ته وایي تاسې دلته موږ لیکل دي نمبر دلته لیکو نیم په دې ځای کې لیکو جنډر په دې ځای کې زه لیکم مثلا فرض کړه پروینس او په دې ځای کې زه لیکم سټیټس دلته وایي که چیرې ښځه وه او ښځه مثلا فرض کړه د یو لرې ولایت هغه ته شرط ورکوي نه دلته ته څه وایي که د کندهار ورته 2 نمرې کومک ورسره که د کابل ورته 2 کومک ورسره وکړه که مثلا فرض کړه د یو لرې ولایت د یو لرې ولسوالۍ ورته دا رقم سره وکړه یعنې 2 شرطه به ته ورکوې زه دلته لیکم زه ورته مساوي اف اینډ قوس خلاص که چیرې دغه خانه مساوي سول ډبل کوټیشن په فیمیل سره ډبل کوټیشن کاما او دغه خانه مساوي سول ډبل کوټیشن یو شی به زما زه پلا دلته یو شی ورکم فرض کړه دلته دې نمرې رسولی دي چې دغه د دې نمرې سکور اوس وزارت فرض کړه دې سره کومک کوي مساوي اف قوس خلاص که چیرې دغه اف اینډ قوس خلاص که چیرې دغه خانه مساوي سول ډبل کوټیشن فیمیل سره ډبل کوټیشن کاما او دغه خانه مساوي سول ډبل کوټیشن مثلا فرض کړه په هلمند سره ډبل کوټیشن قوس بند کاما ته څه چا مکه کاما ته دغه خانې سره جمع که څو نمرې مثلا فرض کړه 15 نمرې کاما که چیرې دا کار ونه سو د خپل نمرې راوله یعنی که چیرې دا نه و نو بیرته د خپل نمرې راوله قوس بند انټر اوس ورته ګوري په دې ځای کې زه لیکم شماره 1 دلته لیکم جانان په دې ځای کې لیکم مثلا فرض کړه میل د دې د کندهار ولایت 100 نمرې ورلې 217 نمرې بیرته د خپل 217 نمرې راغلي بل چې دی مثلا فوزیه ده دا فیمیل ده خدای بیا مثلا د هرات چې 100 نمرې ورلې 217 نمرې ورلې 200 اس مشکل 201 نمرې ورکو بل نفر دا مثلا نورزلا ده فیمیل ده خدا د کمیلت نه د هلمند ولایت 100 نمرې چې مثلا فرض کړه 190 نمرې ورلې ته دته 215 نمرې ورکړه 15 نمرې کومه سره اوس یو نور مثال نه بیا سبا د خیر وای